روزہ کس چیز سے افطار کیا جائے؟ د روزے افطاری به په چیش سره کوي، یعنی د روزه به ماښام ټیم ته په چیش سره ماتوي. ابو داود شریف حدیث ته عن سلمان ابن عامر الزبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فانه بركة فان لم يجد تمرا فالماء فانه طهور. پہلے ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اور بعد میں پشتو میں ترجمہ کریں گے. حضرت سلمان بن عامر الزبی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو اس سے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، کیونکہ یہ برکت والی چیز ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی نہایت پاکیزہ چیز ہے. حضرت سلمان بن عامر زبی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه دا روایت نقل کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله تاسو چوک افطارای کوي نو یخ ته پکار ده چې کجوري سره د افطارای کوي، ځکه چې دا کجور چې دا د ډیر برکت وال شای ده. که چیرته کجور نه مندي ده نو اوبو سره د افطارای کوي، ځکه دا اوبه چې دي دا ډیر نهایت پاکیزه شای ده. ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوروں سے نماز پڑھنے سے پہلے افطار فرمایا کرتے تھے، اور اگر کھجوریں نہ ملتے تو چند چواروں سے افطار کیا کرتے تھے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتے تو چند پانی کے گونڈ سے افطار کر لیا کرتے تھے. یو بل حدیث چې حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچو کجورو سره لمانځه نه مخکې افطارای کوای، که چیرته به ورته کجوري میلاو نسلې نو چو چوارو سره به افطارای کوای، که چیرته به ورته میلاو نسلې نو چو اوبو غړپو سره به افطارای کوای. حضرت ابو یعلا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چواروں سے افطار کرنے کو پسند فرماتے تھے، یا ایسی چیز سے افطار پسند فرماتے تھے جو آگ پر نہ پکی ہو. حضرت ابو یعلا فرمائی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدری چوارو سره افطارای خوشوای، یا بداسې شي سره افطارای خوشوای چې هغه شای په اور باندې پخسلای نه وي. کھجور سے افطار کرنے میں ایک حکمت یہ ہے د کجورو سره افطار کولو یعنی روزہ افطار کولو چې یو حکمت دا ده کہ جب معدہ خالی ہوتا ہے اور کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو کھانے کو معدہ خوب قبول کرتا ہے. ایسے حالت میں جو میٹھی چیز معدے میں پہنچتی ہے تو بدن کو نہایت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ میٹھی چیز بدن کی قوت میں جلدی سرایت کرتی ہے. خاص طور پر نظر کو میٹھی چیز سے بہت فائدہ ہوتا ہے، اور عرب میں اکثر میٹھی چیز کھجور ہی کی ہوتی ہے، اور ان کی مزاجوں کو اس کے ساتھ بہت مناسبت ہے، اس لیے احادیث میں اس کا خاص طور پر ذکر آیا ہے. د کجورې سره افطاری کولو چې یو حکمت دا ده چې کله معده خالی او د خوراک شي خواهی شي، بیا دغه وخت باندې دا خوراک چې دا معده ښه قبلوي. په داسې حالت چې خوږ شی چې کله معدې ته ورسي نو دا بدن ته ډیره فایده ورکوي، ځکه دا خوږ شی چې دا بدن قوت ته ډیر جلدي سره رسیږي. خاص طور باندې د خوږ شي سره نظر ته ډیره فایده رسیږي، او عربو چې به اکثر خوږ شی چې وا کجور وا دو مزاجو سره د کجورې مناسبت ته، ځکه حدیث چې خاص طور باندې د کجورې ذکر رالی. کجور اور چوارے سے روزہ کھولنا افضل ہے یا اور کوئی میٹھی چیز ہو
یا پانی سے افطار کیا جائے، لیکن اگر کسی دوسری چیز سے افطار کرے تب بھی کوئی گناہ نہیں. د کجورې او چوارې سره روزې خلاصول چې دي دا افضل دي. یا بل داسې خوږ شی ده یا اوبو سره افطارای وکړي، که بل داسې حلال خوراک سره د افطارای وکړو بیا چې ګناه یې نسته، خو فضیلت د کجورې یا چوارې راغلی ده. بعض مرد اور بعض عورتیں نمک کی کنکری سے افطار کرتے ہیں اور اس میں ثواب سمجھتے ہیں. یہ غلط عقیدہ ہے. بعضی خلق چې دي دا د بعضی سړي او بعضی ښځې دا مالګو سره افطارای کوي او دا ثواب غني، دا غلطه عقیده ده. دا بشت زیور چې دا ذکر سری دی. بعض لوگ رمضان کے 1 اشرہ میں کھجور سے اور 1 اشرہ میں پانی سے اور 1 اشرہ میں نمک سے افطار کرنے کو افضل سمجھتے ہیں. یہ تفصیل اور تقسیم بھی شریعت سے ثابت نہیں، لہٰذا بدعت ہے. بعضی خلق رمضان چې 1 اشرہ یعنی اول 10 ورځې کجورو سره افطارای کوي، بیا 10 ورځې بله اشرہ اوبو سره افطارای کوي، بیا 10 ورځې اخیر 10 ورځې مالګو سره افطارای کوي، یا دا افضل ګڼي دا کار. یعنی دا تفصیل چې کوم ما ته ذکر کړه دا دو افضل ګڼي چې اول 10 ورځې چې کجورې سره افطارای کوي، بیا 10 ورځې چې اوبو سره کوي، بیا 10 ورځې مالګو سره کوي. دا تقسیم شریعت نه چېرته ثابت نه ده، لہٰذا دا بدعت ده. موږ ته پکار ده چې حدیثو چې د خاص طور باندې فضیلت د کجورې راله چې موږ افطارای کوو، یعنی کله روزه ماښام ټیم ته ماتوو ماښام اذان سره، نو موږ اول کجورې سره افطارای کوو یا چوارې سره کوو. که دا موږ ته چېرته نه مندېږي نو اوبه خو هر چېرته مندېږي، نو موږ ته پکار ده چې اوبو سره افطارای وکړو. الله تعالی دې موږ ته سنتو باندې عمل کول آسان فرمایي.